حاضدی متل رپان لري لوړ نومونه خاند افغان لري لوړ نومونه خاند افغان لري توغ د حاضدی متل رپان لري لوړ نومونه خاند افغان لري لوړ نومونه خاند افغان لري ننګرهار والي شاه محمود میخیل د امنیه قومندان مل پاسوال عبدالرقیب مبارز او ملي امنیت ریاست مرستیال په ملتیا روداتو ولسوالۍ ته د سفر پر مهال د یادې ولسوالۍ د نظامي شورا غړو سره ناسته وکړه. د دې غونډې پر مهال د روداتو ولسوال سید علي اکبر سادات، امنیه قومندان سردار نواب او ملي امنیت مدیر د یادې ولسوالۍ د امنیتي او افراطي وضعیت په اړه معلومات شریک او په یو شمېر برخو کې لازم وړاندیزونه وکړل. ننګرهار والي شاه محمود میخیل د یادې ولسوالۍ مسؤلینو څخه مننه وکړه چې خپل منځي همغږي لري، خو د نشي توکو قاچاق، غلاو د مخنیوي او نورو ستونزو د مخنیوي په موخه د دوی پر لازیاتو هلو ځلو ټینګار وکړ. نوموړي همداراز د ولسوالۍ مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د امنیت د لا ښه والي په موخه پلي او موټرداره ګزمې زیاتې کړي او په مهمو ځایونو کې چک پوینټونه ایجاد کړي. امنیه قومندان مل پاسوال عبدالرقیب مبارز د پولیسو یو شمېر ستونزو د حل ډاډ ورکړ، خو خلکو سره د ښه چلند، فساد د مخنیوي او یو شمېر نورو برخو کې لازمې سپارښتنې وکړي.